هلک مایشي ځان سنبال کړي والو یا خدایا وای د جنې مینا تر قیامته پورې وینا زړه کې سرې لمبې تاویږي والو یا خدایا وای په خوله د شرمه چاته نه وایي حالونه چار د ماینې جلکې ژونده قراره شپه وي ستوري شماري والو یا خدایا وای په سالو غلي غلي اوښکې پاکوينه زړه یې د خپله ځانه تور وي والو یا خدایا وای بې وسه ژوند په کور دننه تېروينه جار د ماینې جلکې ژونده یوې د کور کارونه زیات وي والو یا خدایا وای بل په زړګي کې د جانان غمونه وړينه چې سره غرمه شي خلکو د شي والو یا خدایا وای ماین ماین به د یو بل کوڅې ته ځینه جار د ماینې جلکې ژونده د دروازې چاودونکي ګوري والو یا خدایا وای څه په مشکله د جانان لارې سارینه رنګ به یې ورځ په ورځ زیړېږي والو یا خدایا وای څوک چې د مینې بیمارۍ نیولی وینه جار د ماینې جلکې ژونده سلامي پوښتنه اوس اشنا د زندګۍ کوي دومره ورته وایه چې وړې وړې سلګۍ کوي سلامي پوښتنه اوس اشنا د زندګۍ کوي دومره ورته وایه چې وړې وړې سلګۍ کوي دومره ورته وایه چې وړې وړې سلګۍ کوي د کلو دا رنګه یاري وي والو یا خدایا وای په میاشت کې کله کله وشي دیدنونه له زړه یې یو الله خبر وي والو یا خدایا وای په خوله خندا د جینکو سره کوینه جار د ماینې جلکې ژونده زارۍ منت رباړته وکړي والو یا خدایا وای بیا یې هغه جانان ته یوسي جوابونه څوک چې رښتیا په چا مین وي والو یا خدایا وای په هر مانځه کې د دیدن کوي سوالونه جار د ماینې جلکې ژونده آیا قاخان لاله واوره
وچې شو